راځئ چې 280 له 914 څخه تفریق کړو. خو لومړی غواړم چې لیک څه په بل ډول سره یې ولیکم. هر یو عدد به مو واخیستو او لیک څه په پراخه او تشریح توګه مو ولیکلو. دا 9 د سلیس په ځای کې دی او له 900 څخه ښکارندویي کوي. دا 1 د لسیز په ځای کې دی او لاس ښیي. دا 3 د 20 په ځای کې دی نو بیا هم 3 ښیي او په دې ډول سره 280 له 200 جمع 80 جمع 6 سره یو شان دی. ښه راځئ چې همداسې جلا جلا یې تفریق کړو. که نو که د 20 له ځای څخه یې پیل کړو نو سم له لاسه له یوې ستونزې سره مخامخ کیږو. دا چې 3 له 6 څخه کم دی. څنګه کولی شو چې یو لوی عدد له کوچني عدد څخه تفریق کړو؟ او همدارنګه د لسیز په ځای کې مو هم یوه ستونزه شته. 80 له 10 څخه لوی دی او څنګه کولی شو چې له یوه کوچني عدد څخه یو لوی عدد تفریق کړو؟ تاسو شاید داسې فکر وکړئ چې ځواب به بیا یو ځای کولو یا قرض کولو کې دی. غواړو چې له یو ځای څخه عدد واخلو او بل ځای ته یې ورکړو. راځئ چې دا کار دلته وکړو. چیرته چې دا 3 لرو او غواړو چې له یوه ځای څخه عدد واخلو او بل ته یې ورکړو. ډېر ښه، نو موږ کولی شو د لسیز له ځای څخه 10 واخلو. نو دلته 0 پاتې کیږي او که دا 10 د 20 ځای ته ورکړو نو 10 جمع 3 14 کیږي. په یاد ولرئ چې په ارزښت کې مو یې کوم بدلون نه دی راوستلی. 900 جمع 0 جمع 14 بیا هم 914 کیږي. تر اوسه پورې دا یوازې د 20 د ځای ستونزه حل کوي. اوس کولی شو له 14 څخه 6 تفریق کړو. خو د لسیز په ځای کې مو ستونزه لا نوره هم پیچلې کړه. باید له 0 څخه 80 تفریق کړو. څنګه کولی شو؟ ډېر ښه، کولی شو د سلیس ځای ته ولاړ شو. کولی شو له 900 سل واخلو نو هلته به 800 پاتې شي او کولی شو چې دا سل د لسیز ځای ته ورکړو. ښه، نو که د لسیز ځای ته یې ورکړو نو دا سل کیږي. په یاد ولرئ چې دا بیا هم مجموعه 914 کیږي. 800 جمع سل جمع 14 914 کیږي. د دې کار ګټه په څه کې ده؟ وګورئ. اوس کولی شو په هر قطار کې له لوی عدد څخه کوچنی عدد تفریق کړو. شاید تاسې ووایئ چې دلته خو د جمع علامه نه ده، خو موږ له قوس څخه د باندې دا د منفي علامه لرو. که نو له 14 څخه 6 منفي کوو، له سل څخه 80 او له 800 څخه 200 منفي کوو. راځئ چې منفي کړو. 14 منفي 6 کیږي. سل منفي 80 شل کیږي. 800 منفي 200 600 کیږي. که نو 600 جمع شل جمع و په لاس راغلل. اوس راځئ چې د عین کار دلته هم وکړو، خو د دونه زیات په تفصیلي ډول سره نه لیکو. ښه، 6 له 3 څخه لوی دی نو څه باید وشي؟ ډېر ښه، د لسیز له ځای څخه به نور ورسره یو ځای کړو. کولی شو له دې ځایه 10 راواخلو او دلته به 0 پاتې شي او دا یو لسیز په د 20 ځای ته ورکړو. نو که 3 ته 10 نور هم ورکړو 14 کیږي. خو بیا هم د لسیز په ځای کې ستونزه موجوده ده. څنګه کولی شو له 0 څخه 8 منفي کړو؟ ډېر ښه، کولی شو د لسیز له ځای څخه سل واخلو. نو 900 به 800 شي او سل به د لسیز ځای ته ورکړو. ښه، نو که د 10 ځای ته سل ورکړو نو سل جمع 0 سل کیږي. سل د 10 لسیز سره یو شان دی. نو اوس چمتو یې چې تفریق کړو. دیالس منفي 6 کیږي. 10 منفي 8 2 کیږي. په یاد ولرئ چې په واقعیت کې دا 10 لسیز منفي 8 لسیز دی، کوم چې 2 لسیز کیږي. سل منفي 80 شل کیږي. په پای کې 80 منفي 200 کیږي. 620